د پاکستان کورنۍ چارو وزیر افغانستان ته د دښمن خطاب وکړ. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړ معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله نن د یو رسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې عمران خان په حکومت دومره تورونه لګولي چې زموږ دښمن افغانستان پرې هم نه دی لګولی. تازه یې بله وضاحتي ویډیو خپره کړې چې ژبه مې ښویدلې او افغانستان زموږ ګاونډی او ورور هیواد دی چې تاریخي اړیکې لرو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.